बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दर्स नंबर 55 सिफ़ात लाज़िमा गैर मुतज़ादा के द्वैम सिफ़त क़लक़ला। क़लक़ला सतवी दा यौ सौतुन ज़ाइदुन यौ ज़ियाती आवाज़ जे पे मखरज के पैदा शी, हरकत वर्कवल लक़ेदल, जुम्बश रातंबेदल, व मखरज के आवाज़ ल झटका वर्कवल रातंबवल, दा क़लक़ला दा। अरबी के ढेर तारीफ़ुन दी। दा सिफत ब पिंजो हरूफो के खामखा भी हमेशा भी हर टाइम भी लाजिमी भी ज़रूरी भी कि हर्फ के ना दा के दा हर्फ ज़ात पर बबल हर्फ बदलेगी। पिंजो हरूफ कम कम ने क़ाफ ता बा जीम दाल क़ुत्ब जद्दिन दागी मजमुआ दा। दा क़लक़ले दौरान के दे हरूफ क़लक़ले दरजात थी, डेरा कमा कमज़ोर आला न पिंजो किस्म दरजात थी। यौ दा چې دا حروف قلقله نه دا پنځه حروف چې دا باندې شدي مشدد وي او وقف هم په کې موقوف هم لکه بالحق اعلی درجه والا شو. دغه شانتي وتب دا اعلی درجه ډیره قلقله شو. دا غینه لګه کمه دویمه درجه چې دا حروف ساکن وي او وقف په کې حریق بهیج جدید محیط. او چې دا غینه کمه دریم نمبر چې دا حروف باندې شد وي خو وقف پهونه کې مشدد خوی خو موقوف نه وي لکه الحق من ربک په با مون درېدو په قاف مون درېدو مشدد دي. او در څلورمه چې دا حروف ساکن او ته پهونه درېږي قد کان په دال باندې قابل کې با ته وګوره. او پنځمه درجه چې دا حروف متحرکی لکه قال قیل داوود نو دلته به قلقله ډیره کمه وي کمزورې به وي اکثر خلک یې نشي معلومولی. او څلور قسمه غلطۍ په قلقله کې خلکو نه کیږي چې خیال یې وطني. اوله خدا ده چې حروف قلقله کې د قاف تو با جیم دال کې قلقله نه کوي لکه ابتر نو ګوره د با نه څه شو ابتر پې جوړه شوه. قد کانه کې قلقله ده په دال کې نو ته پکې قد کانه تې جوړه شوه معنوي قلقله لازمه صفت دی. او دویمه غلطی دا کې چې دا حروف قلقله پرې د نورو حروف کې قلقله شروع کوي یؤمنون یکفرون مسلمین الحمد تعلمون دا غلطه غلطی. او دریمه دا حروف قلقله د جزم په ځای سکون ولا ورکړي قد کان په ځای قد کان قابل دا. او څلورمه قسمه غلطی دا کې چې د شد په ځای د جزم په ځای باندې آخر کې شد پیدا کی حریق بهیج دا څلور قسمه غلطۍ په قلقله کې خلکو نه کیږي.